پاکستاني ځواکونو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې زیاتې کړې دي. جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپې اچولو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپورونو له مخې په اوسني ایالات کې د دغه چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول کېږي. په اوسني ایالات کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزۍ کاکړ ویلي دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. د پاکستان کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي چې دوی د کډوالو لپاره د توقف جوړ شوو مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي، خو پولیسو دغه مخه نیولې او دغه مرکزونو ته یې نه پرېږدي. منیزۍ کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول شوي چې په پاکستان کې زېږېدلي خو هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان له میندو پلرونو بیل کړای شوي دي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویلي چې پرون یې تورخم او سپین بولدک څخه 4032 کډوال په وړیا توګه خپلو سیمو ته لېږدولي دي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد وزارت په مشرۍ د کډوالو د لیږد کمیټې له جوړېدو را په دې خوا تر دې دمه 40406 کډوال په وړیا توګه خپلو سیمو ته لېږدول شوي دي.